اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک د انشاءالله زمونږ په ورب او په ایډورب باندې چې ورب او ایډورب څه ته ویل کیږي. An action verb is called verb. د یو عمل کار ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي verb. په سنټنس کې د یو عمل اظهارولو کار ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي verb. verb به مونږ څنګه پیژنو چې کله د یو ټکي په معنا کې اخره ته لام راتلو دا به زموږ سره څه شی دا به زموږ سره verb وي. زیاتره دا به زموږ سره verb وي. An action verb is called verb. د یو سنټنس کې د یو عمل ظاهرولو کار ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي verb. لکه څرنګه go, drink, read, write, run. داسې ډېر چې دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي verb. لکه اوس go ته سوچ وکړي نو go معنا ده تلل. تللو په اخره کې لام راځي که نه؟ بیا زموږ سره drink څکل، د څکلو په اخره کې لام راځي. بیا زموږ سره ده read لوستل په اخره کې لام راځي که نه؟ بیا زموږ سره ده write لیکل په اخره کې لام راځي که نه؟ بیا دی زموږ سره run منډه وهل، د وهلو په اخره کې لام راځي که نه؟ دا زموږ شی دا زموږ سره د ایډورب. نو اوس مونږ ګورو چې دا زموږ سره څه د verb دی. نو مونږ اوس ګورو چې د ایډورب څه ته ویل کیږي. Adverb. As a verb which adds something the meaning of a verb is called adverb. هغه ور کوم چې جمع کوي څه څیز په څه یوه معنا جمع کوي په adverb باندې. په verb په معنا کې بله معنا څه کوي؟ اضافه کوي، یعنې جمع کوي. هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ adverb وایو. لکه څرنګه as a word هغه لفظ which add کوم چې جمع کوي something ځینې څیز the meaning of verb د په معنا په دې خپله دغه دی معنا خپل معنی ده of a verb د یو verb د لفظ د یو verb په معنا کې چې اضافه راولي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ adverb وایو. په اسانو الفاظو چا نه چې تپوس وکړو چې verb او adverb څه ته ویل کېږي، تاسو هغه چې verb هغه ته ویل کېږي کوم چې کار لکه په سنټنس کې د کار ظاهرولو ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي verb. او adverb څه ته ویل کېږي؟ adverb د verb په معنا کې اضافه کول دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته adverb ویل کېږي. لکه څرنګه دلته زموږ سره دی اوس run، یو زموږ سره run دی که نه؟ دلته ګوره I run زه منډه وهم. زه منډه وهم خو داسې موږ ته پته نشته چې زه تیزه منډه وهم سلو وهم. دلته اوس چې موږ لیکلي وي نو بیا موږ ته پته لګېږي. ګوره اوس موږ دلته ولیکل که نه I run quickly، زه تیزه منډه وهم، زه لکه تیزه منډه وهم. که دلته زه اوس سلو ولیکم هم صحیح ده. I run slow یا زه رو منډه وهم I run quickly زه یا تیزه منډه وهم. دا quickly څه دا زموږ سره دا run دا verb شو که نه؟ د verb په معنا کې څه وکړه؟ اضافه وکړه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي adverb. بیا زموږ سره دلته بل اګزامپل دی د write دا زموږ سره د اګزامپل دی I write زه لیکل کوم سلو په رو باندې زه لیکل کوم. دلته زه quickly شم لیکلی ګوره QUICKLY quickly. نو quickly هم صحیح دی او سلو هم صحیح دی. خو سلو په رو ته ویل کېږي او quickly تیز دی. I write quickly زه په تیزه لیکل کوم یا I write slow. د سلو زموږ سره یا د quickly چې زموږ سره adverb دی، د verb په معنا کې اضافه وکړه. نننی ټاپک اوس زموږ په verb او په adverb باندې انشاءالله راتلونکی ټاپک به زموږ په څه شي باندې هغه به زموږ سره په interjection او په preposition باندې